أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. آیت نمخی مشرکین ذکر شروع مشرکین شرک توجنا اللہ توحید نمنی اور دارنگی آخرت نمنی اور وائدی إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نجند مگر دا جون زمون کدی چدا نزدی جوندی اور دیونگا چمن با پورتا کولی شو اور دوبارہ بچوندی کولی شو. اللہ رب العالمین ردی خبر رد کرو جروز دا قیامت تراشی اور کی دقبت رب پر وقت ادرولیشی. اللہ ودی توئی چھ آیا دا وقت اس رشتین داو بندتا نوائی بدی چہاں دا رشتین دا اور زمون دے قسمی بغبت رب باندے چدا رشتین روز دا. اللہ وہ فرمائی چکوسا کے عذاب سبب ددی چتا سوائن انکار کو ددی وزید آخرت مستدغم کریم آخرت مبارکی اللہ مزید ذکر کرے. فرمائی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شکا تاوانیان شوی دی هغه کسان چې
یاغی درو گڑی ملاقات دا اللہ در قیامت روز آغا دروجن گڑی اور در قیامت روز کی جدا با اللہ تا پیش کی گی اور اللہ سر بے ملاقات کی گی اور دا درو گڑی دا تاوانیان شوی دی او دا دا نقصان شکار شوی دی او دا دا تباہی شکار شوی دی حتی اذا جاءتهم الساعة تردے پورے دی ترو گڑی ملاقات اللہ چرا بشی دیتا قیامت ناساما وقالو یا ویبدی یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا اے افسوس دے زمن پا حال باندے زمن پا کمی کولو باندے او زمن پا تقصیر کولو باندے فی حادت قیامت مبارکی افسوس بکئی چمکت قیامت مبارکی چه قیامت قائم شی دی با افسوس کئی اور دی با اظہار حسرت کئی چمک کمی کڑے دے دے قیامت دروازے مبارک مکار داو چمک داوز دا قیامت منلے ہوئی اور مکار داو چمک دے قیامت دروازے دپارا تیاری کڑے ہوئی اور مک دے قیامت دروازے نا انکار نوے کڑے اور مک دا قیامت دے وزے تکذیب نوے کڑی اللہ فرمائی جدا اظہار افسوس با منکرین قیامت کئی اور منکرین آخرت با کئی جدا اللہ دا ملاقات نا غافل دی اور اللہ دا ملاقات فکر و سرنشت اور آخرت تبارہ تیاری نہ کئی اور آخرت مبارک کمی کئی وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ اور دیبا اوچتون کی دی خبلو بوجو لرا دوناہم عَلَى ظُهُورِهِمْ فَخْبلو شاگانو باندے اور وقت دا قیامت کے چدا خلق دا قبرنا اللہ پاک روچت کی نوچا چھ بد اعمال کڑی ہوئی آغا بد اعمال اور ناکار اعمال آغا با اللہ تعالی یو خبیث شکل کی یو بدبویا شکل کے اللہ تعالیٰ با متشکل کی اور بیا دغا بدبویا شکل یو قسم مردار بائی بدبوئی بتے نخیجی آغا با ورطور کیو بدی اوگا باندے بے آغا شکل سوچی اور دا گناہوں دا بدبو یا بوج دا مردار بدی ہوئی اور میدان محشر تبا خان رسی اور دا اسمان دا نور با یو میل پا فاصلہ باندے اللہ را گوشکڑی یو طرف تبا دا گرمیز ہوئی اور بل طرف تبا بدباندے دا پوچ پوگو باندے پوچی اور دا پوڑی اور فرشتے با دا یہ شڑی چزر زا
او دا بوج په منډه منډه وړه او بلار کې بنو ملا دیږي چې دی ورته وبوس کی او لګتن دې پړشي او ګرمي کم شي او دا بند سره سو خبره اترې خوا کې کو ور سره خپل بلار رواني او رواني او غزا رواني او مور رواني سو بند سره خبره ونه هر انسان په خپل غم کې اخته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هر انسان په خپل خپلو کې ډوبي نو دا پیټه په د ګناهونو د تپشای او فرشتي به شړې د شاتنا زر زر زا او میدان محشر ته رواني د الله عدالت ته رواني او د الله پیشه ته رواني الله سره به ملاقات کوي او چې چا نیک اعمال کړی وي روزي نیولې وي د ګرمه او یخ شربتونو یخ وو هغه پرې بونی وي او هغه تکلیف برداشت کړی وي ناغه ته بداغه د اعمال نور اعمال د نیکه کړي دا بده یو مزیدار سوال په شکل کې د توګریږي او ورته به وی چې را سورېګا تا زما د وجه نه تکلیف چت کړو او زما د وجه نه مشقت برداشت کړو نن تا تبا تکلیف نه ملاويږي نن بزستا تکلیف چتو موزه د رسول دا بدل خسته سوال نه په شکل کې دا بدل ته جوړ شي او دې په سور شي او خو په عزت سره دې برواني او دې په میدان محشر ته په دې سوال نه باندې الله دغه ته اشاره کوي وهم يحملون اوزارهم او دیبا وجتون کی وی خپل بوجونو لرا دا منکرین قیامت منکرین آخرت علا ظهورهم فخبر شاگانو باندې علا خبر شے اے خلقو اللہ ہوئی ساء ما یزرون ناکار وی اغا بوجونا چی دیب آغا بوجونا اچتای او آغا بوجونا پوڑی اڈیم ناکار ہوئی اور یا فرمائی چی پا دنیا بانے منازے گے پا دنیا بانے خپل جن متبا کوئے دا دنیا دا پارا آخرت مئی روئے اور نیک اعمال مئی روئے آخرت دا پارا تیاری کوئے دنیا عارضی دا اور دنیا فانی دا اور دا ختمی دن کے دا اصل جن دا آخرت تے چاگبہ ہمیشہ دا پارے فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ندے دا جن دا دنیا اِلَّا لَائِبٌ وَلَهُرٌ مگر دا لوپا دا و تماشا دا ندے مطلب دا ندے چی دا دنیا دا جن دا لوپا و تماشا دا دا بے فیدے دے و دا عبس دے دا معنی ہے ندے بلکہ دا دے مطلب و معنی دا دا چی دا دنیا دا جن دا عارضی دے سنگ چی دا یو لوبی دا پارو دے و تماشی دا پارو یو وقت مقرری و آغا وقت پورشی نو آغا لوبا ختم شی و آغا تماشا ختم شی دا رنگ دا دنیا دا جن عارضی دے دا ختمی دن کے دے و دا فانی دے دا ہمیشہ دا پارا بن نہیں اور اصل جن دا آخرت دے آخرت تا توجہ مکان اور دا مطلب ندے چھ دا دنیا دا جن پہ فیدے دے واپس دے
ځکه چې الله رب العالمین دا دنیا پیدا کړې ده او په دې دنیا کې دا ژوند پیدا کړی دی. الله عبس کار نه کوي، الله بې فایدې کار نه کوي. الله دا ژوند چې موږ له راکړی دی دا ډېر قیمتي څیز دی. په دنیا کې چې څومره څه انسان ته ملوي، په دې ټولو څیزونو کې قیمتي څیز د انسان دا ژوند دی. باقي ټول څیزونه چې کوم دي هغه څه دي، هغه د دې نه قیمتي نه دي. او دا خبره خو معلومه ده چې د انسان د ژوند پته نه لګي، د دې حد معلوم نه دی چې دا به 80 کاله وي او که دا به 50 کاله وي او که دا به 10 کاله وي او که دا به 20 کاله وي. او د ټولو نه قیمتي څیز دا د دنیا دا ژوند دی. او د دې نه بیا د ټولو نه قیمتي څیز هغه رضا الهي ده، د الله رضا. نو د دنیا په دې ژوند کې د الله رضا حاصلېږي. عالم الارواح کې د الله رضا نه حاصلېږي، عالم آخرت کې د الله رضا نه حاصلېږي. د الله رضا چې څوک حاصلې دا د دنیا په دې ژوند کې هغه حاصلوي شي. د دې وجې نه د ټولو نه قیمتي څیز دا د دنیا دا ژوند دی. دا بې فایدې نه دی، دا عبث نه دی، دا ډېر د فایدې څیز دی. او د ټولو نه لویه فایده د دنیا په ژوند کې دا ده چې انسان له الله تعالی ژوند ورکړي او دې په دې دنیا کې ژوند تېروي او په دې کارخانه عالم کې دې اوسېږي او دې د دنیا د مخلوقاتو ته ګوري او په دې کې سوچ کوي او په دې کې فکر کوي. نو دته د الله د ذات او د الله د وجود علم د دې نه حاصلي او دته د الله د توحید علم د دې نه حاصلي. د دې کائناتو د اشیاء ذکر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هر یو چیز کې د الله د توحید نښې دي او هر یو چیز دا برملا چغې وایي. اگر چې موږ د هغې په هغه تسبیح باندې نه پوهېږو، د هغې په هغه چغو باندې نه پوهېږو، هر یو چیز دا چغې وایي چې الله یو دی، الله یو دی، الله سره هېڅوک شریک نشته. نو دا د الله د توحید د علم یو ذریعه ده چې دا دنیا الله پیدا کړې ده. دا عبث نه دی او دا بې فایدې نه دی. دا دنیا د فایدې نه ډکه او د دنیا دا ژوند هم د فایدې لپاره. او دارنګې د دنیا دا ژوند دا عبث او بې فایدې نه دی او دا دنیا عبث او بې فایدې الله نه ده پیدا کړې، بلکې دا الله تعالی د خپل رضا د حصول لپاره دا دنیا پیدا کړې ده او د دنیا دا ژوند انسان ته ورکړی دی. او دا دې لپاره پیدا کړې ده چې د دنیا دا اشیاء څومره الله پیدا کړي دي د دې نه فایده واخلي، د دې نه فایده واخلي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله هغه ذات دی چې ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړي دي ټول هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي. د کوم څیز نه چې سړی پیدا کړي هغه بې فایدې، هغه بس هغه د فایدې. دنیا او د دنیا دا ژوند دا د فایدې څیز دی، دا بس او بې فایدې نه دی. خو دې ته چې دا وایي چې دا لوبو تماشه ده، نو دې مطلب دا دی چې دا عارضي دی، د دنیا دا ژوند دایمي نه دی. نو زړه به په دې دنیا پورې نه تړي، هغه ژوند پورې به زړه تړي او هغه ژوند سوچ وکړي چې هغه همیشه همیشه دپاره دی. د هغې د کامیابۍ سوچ وکړي، د دوه نیمو ورځو د ژوند غم به نه کوې، د ابدي او دایمي ژوند غم به کوې چې زما ابدي او دایمي ژوند وشي. لیونی کېږي به نه چې د دنیا د بهار ته ګورې او د دې دنیا د ګلونو او باغونو ته ګورې، نو بس ته لیونی په دنیا پورې نښتې آخرت درته هېر شي. لیونی کېږي به نه، زړه کې به ځای نه ورکوې. دا مراد دی.
امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کی اور دارنگ ابن کثیر اور تفسیر ابن کثیر کے شاعر یو شعر نقل کرے اور باغی کے شاعر فرمائی الا انما الدنیا کا احلام نائمی کوئی خبر سے اے خلقو بے شکا دا دنیا چدا دا احلام نائمی دا پشانت دا خوب لیدون کی دا دنیا یو خوب لکه څنګه چې خوب باندې سړی ودی او خوب ویني دا دنیا د قشات یو خوب دی او چې خوب نه سړی را پاسي او دې په خوب کې سویني هغه هیڅ نه وي او دا دنیا د قشات یو خوب دی دې پورې وزړه نه تړي او بیا فرمایي وما خیر عیش لیس بدایمی او څه خیر به باغ جون کې چې هغه همیشه د پاره نه وي تاسې جون کې به څه خیر چې نن به یو سبا به نه او لیونی دې په دې باندې صاحب عاشقي چې بس دا ډېره وه دا دنیا ډېره وه او د دنیا دا جون ځان له ښه کوه په دې جون کې به څه خیر وي چې دا نن به یې سبا به نه وي په دې کې هېڅ خیر وي اور بیا فرمائی تعمل سوچو کا فکرو کا غورو کا اے انسان اذا ما نلت بالامس لذتن کلچ تو میں تا حاصل کی کلچ تا حاصل کری پرون لذتن یو لذت تا یو لذت حاصل کری پرون تا تا مزو جن ملو شوی تا تا اقتدار ملو شوی تا تا وزارت ملو شوی نو باپ نے تہا بیا تا آغا فنا کی آغا ستان لڑشی بیا ستا سخیالی بیا ستا خیال دائی چه حل انت اللہ کا حالمی چه نئی تو مگر پشانت دا خوب لیدون کی یا در تدا سے محسوسی کی لکدا چه ما خوب لیدون لکه عمران خان تر اوسه په حکومت اوس د حکومت نه لاړو او اوس جون دې تنګ شو او اوس فریاد کوي چې یاره ما دا خلک ګرفتاري غم ورسره پیدا شي هغه ته به د کرونا هغه مزه د اقتدار هغه مزه داسې ښکاري لکه چې دا ما خوب لیکلی داسې هر یو سړی چې هغه ته د مزو جون ملو شي او مزې ته نه لړی شي بیا ورته داسې محسوسېږي لکه چې دا خوب او دارنګې دا دنیا ټول څه دی دا خوب دی دا خوب لیدل دا څه وخت دپاره سړی خوب کې چې څنګه مزې ویني او بس دا څه وخته پورې هغه مزې دې حاصلوي او چې کله د خوب نه بیدار شي نو بیا هېڅ نه نو دقه شان دی د دنیا دا مزې به نه وي او دا به سبا نه نه وي دنیا پر رڑا متڑا آخرت تپارا تیاری کوا و آخرت تپارا کوشش کوا و آخرت پر رڑا تڑا آخرت سر بنا کوا بل یو شاعر یو شعر ہوئی او دا شاعر سورتے دا حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ چې کشمیر کې پیدا شو او بیا علم حاصل کو فراغت نفس بیا ټول عمر په دیوبند کې خدمت کو او د هغې د خدماتو په نتیجه کې نن دا مدرسې آبادې دي او نن دا درسونه آباد دي که داسې اهل الله نه وي او الله والا خلق نه وي نن به دا جوماتونه ویران پراته وو په دې کې به قرآن او سنت چا نه وي او دا مدرسې به هم نه وي او خدای خبر چې د اودس ښودلو چل ښودونکي به هم څوک وو که به نه وو چې صرف یونیورسټۍ وي او صرف کالجونه وي او صرف سکولونه وي او صرف انګریزي وي او صرف ساینس وي او دا خلکو زده کولې
کېدای شي چې بیا به د اودس ښودلو چل ښودونکي هم څوک نه وي. یو سړی و خپل ځي باندې دغه شان تعلیم کوو بار لېږلی و او ډېر لوی تعلیم کوو. واپس راغی نو پلار ته وایي چې تا په ما باندې انګریزي تعلیم کولو اوس راته چل وښیه د اودس د وچولو ما له خو اوس دا چل نه راځي. نو که تش کالجونه وي او سکولونه وي او یونیورسټۍ وي بیا به زمونږ هم دا حال و زمونږ هم دا حال. لیکن اهل الله په دې ځمکه کې تېر شوي دي، الله والا خلک تېر شوي دي، ټول عمر یې د الله دین ته وقف کړی دی او حدیث او قرآن یې لوللی دی او د هغې په نتیجه کې یو فوج د علماو هغه د هغې نه خور شوی دی او نن مدرسې د هغې نه ډکې. نو دغه شاه ورشاه کشمیري رحمه الله په ځان سره دا شعر ډېر وی بگذر از یادی گل گلبن که هیچم یادی نیست. وی بگذر پرېږده ځان سره به یې دا وي پرېږده ځان ته به وي تېر شه د څه نه از یادی گل گلبن د دې ګلونو نه تېر شه د ګلونو د یادولو نه تېر شه چې دا ګلونه دي او دا ښایسته ځایونه دي او دا باغونه دي او دا سیبه ځمکې دي او دا جایدادونه دي پرېږده دا خبرې وي ځان سره به یې دا وي. الله وایي زمونږ په شان کې نو چې ټوله ورځ دا شپې وي او ټوله ورځ توجه دې ته شپه ورځ سوچدی چې بس دنیا ډېره شي او دنیا حساب کتاب کوو هغه به وي پرېږده دا ځان سره به وي خپل نفس ته به وي چې دا د ګلونو د باغونو دا فکر پرېږده دا یاد پرېږده او دا ولې پرېږده چې هیچم یاد نیست ځکه د دې یاد هېڅ څیز نه دا ډو څه شی نه ستا سره جیلی تا سره اکسلی دا څه شی دی دا څه شی نه دی. ځان سره به وي دا مه یادوه چې دا دومره باغونه شو دا دومره ګلونه شو دا دومره سیبه جایداد شو او دا دومره دوکانونه شو دا دومره مارکیټونه شو دا مه یادوه دا هېڅ شی نه دی. او بیا به وي دا ځکه مه یادوه او وی بیا زه نه یادوم وی ځکه در زمین آسمان چو ذکر حق آباد نیست وی ځکه چې په دې ځمکه او اسمان کې سیوا د ذکر الله نه هېڅ شی به نه پاتې کېږي هر څه به ختمېږي. ذکر د الله به دې پکارېږي چې الله دې یاد کړي د الله په تابعدارۍ کې دې ژوند تېر کړي دا به دې پکارېږي دا به د سره ځي مخکې د سره باغونه نه ځي دوکانونه د سره نه ځي مارکیټونه د سره نه ځي دا ټول فانی دي. نو دا پرېږده د دې فکر پرېږده دا الله ذکر کوو. او یو حدیث کې هم داسې راغلی چې دنیا ملعون و ملعون ما فیها دنیا ملعونه ده او په دنیا کې چې څه دي دا ټول ملعون الا ذکر الله او عالم او متعلم سیوا د ذکر د الله نه او سیوا د عالم او متعلم نه څوک الله یادوي او علم حاصلوي او څوک چې علم نور ته ښیي دا په ذکر الله کې شامل دي. ځکه علم څه ته وایي علم هغې ته وایي چې سړی پې د الله رضا حاصل نو عالم هم علم دې دپاره حاصل او عالم هم دې دپاره علم نورو ته رسوي. نو متعلم یو که عالمي دا جوړ شه او ذاکر جوړ شه د الله ذکر کوه د الله یادوه او د الله په تابعدارۍ کې ژوند تېروه الله نه مه غافلېږي. دا صاحبه اصل شی ده اصل شی ده. نو فرمایي چې د دنیا دا ژوند فانی دی وما الحیات الدنیا
ندے دا جون دا دنیا الا لائکن و لہون مگر دوبدا او تماشا دا یعنی عارضی دی ولدار الاخرت او البتا کول آخرت چلی خیر دیر بہتر دے للذین دا اغا کسان لپارا یتقونا چیزان ساتی دا گنانا دا شرکنا دا کفرنا او دارنگی دا نور گناہور نزان سی دا اغا دا پارا آخرت بہتر دے اور جسوک پا دنیا کے ٹول کوشش کی اور محنت کی دا اغا دا پارا دا آخرت کور دا ڈمبر لرگی دے آگا دا پارا بہتر نہیں آگا دا پارا پا کسی نہیں دیر آیتونو باندې سوچ پکار اور دے مطابق جو جوڑول پکار یوازی دنیا تا جو وقف کل نہیں پکار اور بیا فرمائی افلا تاقلون آیا سوچ نکوے تاسو اللہ وی زمان پا دے خبر سوچ نکوے پا دے سوچ کے اور دے نا عبرت حاصل کے اور دے مطابق چکم دے نجن جوڑ قد نعلم انہو لیحسنک اللذی او یقینا کوئی منگا اے پیغمبرا نبی تو اس تسلی ورگئی یقینا کوئی منگا اے پیغمبرا چی بے شکا غم جن کئی تالرا اگا کسان یقولونا چوائی اگی چاگی وائی تا سخبری اگی خبریں کئی استا خلاف خبریں کئی دین خلاف خبریں کئی بتا غم جن کئی تم خپا کیے گا فإنهم لا يكذبونك پس بے شکا دیچ دی دروجن نگڑی تالرا دیتا دروجن نگڑی داستا تکذیب نگڑی تا خو چندہ پیغمبر دعوانو وکڑی تا تامین و صادق ہوئی ستا تکذیب بے نکو وچه دا پیغمبر دعوت اکڑی دو مال تا پیغام والا کڑی دو اگر اسے اس دی تکذیب کئی و دا پا حقیقت کے زمانہ یدون تکذیب کی زمانہ پیغام تکذیب کی تم خبر ولیکن الظالمین لیکن ظالمان چی بی آیات اللہ دایتون دا اللہ نا یجحدون انکار کئی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ او یقینا دروجن کڑلے شیونور پیغمبرانو من قبلک مخکستانا واغی صبر کڑو و تم صبر کڑو فصبرو پسانی صبر کڑو علا ما کذبو باغت تکذیب خبل باندے چه خلقو دروجن کڑلیو اغی پاغی باندے صبر کڑو او خبل کارے جاری ساتلو تم صبر موضوع اوغیتا تکلیف رسولی شو حتی تاهم نصرنا تردے پوری چراغ اغیتا مدد زمونگا ما وسرنا مدد وعدا کرو زماغا مدد ولراغ دوادی مطابق ولا مبدل لکلمات اللہ ونشت دے بدلون کے وعدو دا اللہ لرحسو اللہ چکم وعدو کیا پورا کرے پیغمبرانو سر چکم وعدا کرو آغا پورا کرے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ او بے شکا راغلی دی تاتا بازی خبرونا دا پیغمبرانو بازی خبرونا دا بازو کسی تاتا بیان چیوی ابو جہل تا خبر ابو کورا چیرنا لا نُقَذِّبُكَ نبی تے بخبلو منگو استا تقزیم نکوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل نُقَذِّبُ ما جیت بیہی بلکہ من تقسیم کو دا آگا خبری چتا پر اتل کری دی چاگا خبر صدا آگا خبر دا لا الہ الا اللہ چتوے معبود یو دیو بل معبود نشتا اور من گوائی چھ معبود خیو دی خدا آگا دا پارا وسیلیشتا اور دا اللہ تو منات و رضا و بل دا وسیلی دی نو منگا دا وسیلے منو او منگا وارو چی سنگ اللہ تا سجدہ پکار دو ردا سے دے معبودان باطلہ تم سجدہ پکار دا پدی اللہ تا خلق رسی او توی چنہ یو اللہ عبادت کوئے بل معبود نشتا او بل چاہتا دا سجدے حق نشتا تمنگ اختلاف دا سر پدی خبر رکھے تقدیم پسکے ہو مخالفت پسکے ہو دا توحید پا مسئلہ ننم دا توحید پا مسئلہ کی خلق اختلاف چھ منگوارو دا اللہ دین قائم کے اسلامی نظام قائم کے
کوم چې د غیر الله د نظام قائل دي هغه مقابله کوي او موږ وایو به امداد دا د الله نه ما سوا د بل چا نه مه غواړئ چې کوم خلک قبر پرست دي نو صاحب هغې په دې کې سره څه کوي اختلاف موږ وایو نظراني او شکراني د غیر الله په نوم باندې مه ورکوئ چې کوم خلک د دې قائل دي د غیر الله په نوم باندې نظراني او شکراني ورکوي نو هغه نن مخالفت خلاف پته کوي او دا به تر قیامت رواني دا اختلاف لکه چې یو طرف ته ابلیسي قوتونه دي او بل طرف ته رحماني قوتونه دي او دا کشمکش په قیامت پورې جاري او اختلاف ورې نه پدې او مخکې پدې کې نو پیغمبر ته مخه پکېږي دا ستا تکذیب نه کوي دا زما کوي زما دا آیتونه قد خسر الذين يقينا تاوانيان شويدي هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې درو غني ملاقات الله حتى اذا جاءتهم الساعه تردي جسو راشدي قیامت وقت الناس وقالوا ويبدي يا حسرتنا على ما فرطنا فيها اے افسوس دے ومنگ باندے علاما فرطنا پکمی کولو زمنگ باندے علاما فرطنا یعنی علا تفریق و تفسیرنا زمن پکمی کولو کیا مبارد قیامت کی وهم يحملون اوزارهم ودیبا اوچتون کی اخملو بوجن لرا علا ظهورهم پخمل شاگان باندے علا خبر شیسا اما یزیرون ناکار دے آغا بوجو چدی بے اوچتائی بیوی ومن حیات الدنیا اولد دا جند دنیا الا لائم ولہن مگر روبدا و تماشدا عائزی ولدار الاخرت والمتاعون آخرت چلی خیر دیر بہتر دی للذین دا کسان لپارا یتقون چاگی زان ساتی دنا فرمانے دا اللہ نام افلا تاقلون آیا سوچ نکوے تاسو قد نعلم یقینا کوئیونگا انہو لیحسنک اللذی چی یقینا رمجن کئیتا نرا اغا کسان یقولونا چاگی یقینا غمجن کئیتا نرا اغا خبری چوائی دا مخالفین ناسی ہوئے یقینا غمجن کئیتا نرا اغا خبری چوائی دا مخالفین مخالفین دا حق خلاف خبری کئیتا غمجن کی فإنهم لا يكذبونك أزبشكتي چدي دي دروجن نگني تالرا ولكن الظالمين لكن دا ظالمان بآيات الله دا الله دا يتلنا يجحدون انكار كي تبخمك ولقد كذبت رسل من قبلك ويقينا دروجن گلنشو نور پیغمبرانو من قبلك مخکستانا دا سنوی خبرنا فصبروا فسنی صبر کړو والا ما کوذبو هغه سباندې چې دې دروغجن ګڼل شو یعنی په خپل تکذیب او دې تا ضررونه رسول شو تکلیفونه رسول شو حتا تا او نصرنا تر دې پورې چې راغی دې تا مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې بدلو کې وعده الله لرا ولقد جاءك ويقين راغلي تاتا من نبي المرسلين بعض خبرنا د پیغمبرانو الحمد لله رب العالمين